یا سوچ د دولت را سره نشتا دولت بوی مونگا بطوری خاوری ونا بنگلی موٹری پاتی کی یا قبر کی صرف نیک عمل پکارا زنا زور دی ورکڑے دنیا گئی تا او دا پمرگی بادن نپاتی یو رزوینا یا دا اللہ خلی دن دپارانو در سارا وقت نشتا چی وکڑی عملونا پا دنیا ہی سک نمڑیگی ور سارا مکڑا دمرا زیاد محبتنا آخر بدی دنیا ندرومی پانزوش پیت کالا کا جوان دی تیر بشینا یا قبر کی غڑ غٹ لڑمان دی د گناہ گاد پر ډیر دی غضبنا یعنی کمل وکړه مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خبرو دوستانو. نن ناغله د هسکې مینې ولسوالۍ د لاره مدخیلو په جامع جومات کې په دغه جومات کې ما سره د دې کلیوالا ولاړ دی. مونږ نه یو غوښتنه کړې وه، هغه غوښتنه دې وه چې د الله د کور د الله کور تاسو وینئ چې الحمدلله ښه په اساسه توګه سره جوړ دی، خو یو مشکل چې د کلیوالا ورسره لاس او ګریوان دي هغه دا دی چې په باران کې د دې جومات د چت نه یا د سرپناه نه چې کوم دی د باران د ورېدو سره سم د جومات منځ ته اوبه راځي، څوک نشي کولی چې په دې کې په باران کې مونځ وکړي. هېوادوالو په جومات باندې ډېر مصرف شوی دی، کلیوالو په چنده باندې هر چا چې پکې کومک کړی د الله کور دی، الله دې خوشحاله لري. ډېر مصرف نه وروسته اوس په جومات کې چې کوم مشکلات دي هم یې سره وختي یادونه وکړه چې د باران په مقابل کې یعنې جومات کې اوبه بره نه د چت نه د لږ وخت لپاره مقاومت نه کوي او دستي اوبه د باران نه څاڅي، خلک مونځ نشي کولی پکې. دلته ما سره کلیوالا ولاړ دي، تاسو سره به د خپلې ستونزې کلیوالا شریکوي. کلي یو مشر مونږ سره ولاړ دی، ورځم کاکا تاسو ته مونږ راغلو د دغه مشکل لپاره. دې جومات کې د الله په کور کې څه مشکلات دي چې تاسو هغه مونږ سره شریک کړئ او د دوستانو هېوادوالو سره شریک کړئ؟ مشکل خو دا دی تاسو مو ولاړ یاستئ، ګورئ دا جومات موږ په چاندو جوړ کړی او هغې نه وروسته اوس دا څاڅي دا چت یې بیخي خراب دی. مخکې هم د خټو لیونه هم په وکړه، څه چپس سیمټ خونې خاکم په استعمال کړه، هغې هم کار ونه کړ. اوس سوچ د لیدو خطر یې دی، که موږ سره څوک کومک وکړه نو الله به خیر ورکړي. یعنې داسې کومک د مسلمانانو یا دوستانو نه غواړئ چې دغې باران په مقابل کې اوبو په مقابل کې پاسه دې باندې څه شی واچول شي چې د اوبه په آینده کې بندې شي؟ آینده کې بندې شي، باران وري خلک جمع ته چې راشي مثال څاڅکي پر راولګي بېرته ته نځي، نو چت یې بیخي خراب دی ډېر زیات، چې دغې کې موږ سره کومک وشي چې دا د اوبو مخه یې ونیول شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لارو مدخیلو جامع جومات چې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په نوم یادېږي، 1983 کال کې دا جوړ شوی. د جوړېدو نه دې طرف ته په دې جومات کې ترمیم کار نه دی شوی چې دا نوموړی جومات ترمیم ته ضرورت لري. مشکلات پکې دا دي چې چت یې راڅاڅي، همدارنګه دیوالونه کرکونه کړي، تر څنګ یې کړکۍ او شادارې او دروازې چې دي تخریب شوي دي، برنډه نه لري. د خلکو یا د جومات کې د لمونځ کوونکو تعداد ډېر زیات دی، د 5 کاریو یا 6 کاریو جوماتیان یا لمونځ کوونکي چې دي جومات ته راځي د جمعې لمونځ دلته ادا کوي. نو غوښتنه مو دا ټولو ورونو څخه مسلمانانو ورونو څخه دا ده چې د جومات په ترمیم کې موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه مشکل چې د کلیوالا او جوماتیان ورسره مخ دي دغه حل شي. دوستانو کوم ستونزې چې د دې جامع مسجد کې وي هغه کلیوالا وویلې، ورسره انجینر صاحب ورته یادونه وکړه. هېوادوال نه غواړو که څوک کومک کوي، د الله کور دی په دې کې کومک وکړئ. غواړئ چې کومک وکړئ لاس په لاس د کلیوالاو سره، کلیوالا موږ سره ولاړ دی، د موږ نه به انشاءالله ښه وپېژنئ، د دو په لاس کومک کوئ د الله په کور کې. او که غواړئ د شینواري هسکې مینې داسې خیریه بنسټ په لاس کومک کوئ، انشاءالله ستاسو کومک ته موږ آماده یو او ستاسو د کومک په هیله یو. هر چېرته چې وایي ښه دا ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم.
تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهين كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى. فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء. تموج التحايا